تا د الله کومک وکړي الله جل جلاله باندې دا ایمان وساته چې الله به ستا کومک کوي. تا د الله د دین عزت خوندي کړي، د دې قاري، د دې حافظ، د دې مفتي، د دې عزت کول دا د الله تبارک وتعالى عزت دی، د الله د دین عزت دی. تا د دې عزت وکړي الله به ستا عزت کوي. تا د په شستر وکتل الله به تا ته په شستر باندې کوي. تا د کومک مدد کوي الله به ستا کومک مدد کوي. دا د دنیا خبره ده. موږ ته یو شی معلومیږي که د دنیا په لحاظ باندې که د آخرت په لحاظ باندې هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته شي زه نه سم درته ښوولی. موږ ته به قرآن راشي یا به حدیث راشي. قرآن د الله تبارک وتعالی کتاب دی. قرآن ټوله قرآن په دې باندې ډک دی. الله تبارک وتعالی الله عز وجل دا وایي چې هغه کسان چې د زما دین یې زده یي، د زما قرآن یې زده یي، له هغو کسانو سره نه دي برابر چې هغو دا نه زده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. یو تفسیر یې دا دی الله عز وجل وایي هغه سړی چې په سترګو ړوند دی له هغه سړي سره نه دی برابر چې هغه په سترګو باندې وي. هغه سړی چې په یو سره غرمه کې لمر ته ولاړ وي له هغه سړي سره نه دی برابر چې هغه په یو یخه سایه کې ناست. هغه سړی چې ژوندی دی خبرې کوي تګ راتګ کوي جوړ روغ سړی دی د هغه سړي سره نه دی برابر چې هغه مړی دی. دا څوک شي؟ دا د علما دي. د دغو علماو د دغه قاریانو د دغه حافظانو شان عزت مرتبه الله لوړه کړې ده. د الله قرآن په دې باندې شاهد. بیا به تاسو ته در معلومیږي الله عز وجل دا وایي چې زما په ټولو بندګانو کې چې له ما څخه بیریږي هغه علما دي. هېڅ بل سړی نه دی یاد کړی. انما يخشى الله من عباده العلماء. د الله په بندګانو کې چې له الله څخه بیریږي هغه علما دي. دا القرآن به علما وي، دا به شیخان وي، دا به مفتیان وي، دا به د یوې مشهد امام وي. د دې په روزنه کې چې تا حصه واچول تا برخه واخیستل ستا په برکت باندې دی الله تبارک وتعالی حافظ صاحب کی قاري صاحب کی تا د الله د دین کومک وکړي. قل ان تنصروا الله ينصركم. تا د الله کومک وکړي الله جل جلاله باندې دا ایمان وساته چې الله به ستا کومک کوي. تا د الله د دین عزت خوندي کړي، د دې قاري، د دې حافظ، د دې مفتي، د دې عزت کول دا د الله تبارک وتعالی عزت دی، د الله د دین عزت دی. تا د دې عزت وکړي الله به ستا عزت کوي. تا د په شستر وکتل الله به تا ته په شستر باندې کوي. تا د کومک مدد کوي الله به ستا کومک مدد کوي. دا د دنیا خبره ده.